بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستان سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه ورتان وي. مرګلو معمول مطابق لکه څنګه یو موږ نوي پړاو ته داخل شوي یو، هغه دا چې یعنی اوس موږ تاسو هغه مرحلې ته داخل شوي یو چې د انګلیسي لغات باید زده کړو او په هغې باندې مختلفې جملې د کوم ګرامر چې موږ کارولی دی، البته ټینسونه، مختلف قسم سنټنسونه یا جملات، د مختلف قسم اقسام چې موږ تر اوسه پورې زده کړي دي. البته لغات یو بل بخش، یو مستقل بخش د انګلیسي د ګرامر برخې ته ما ویلي و چې دی نو اوس غواړو چې مختلف لغات زده کړو او دا زده کړو چې څنګه مختلف لغات په مختلفو کلماتو کې وکاروو. نو موږ البته دا یو نوی پړاو دی چې موږ داخل شوي یو دې ته، در حالې کې چې بیخي د پړاو کلمې سره مې حساسیت پیدا شوی دی، ځکه ځینې داسې نور ملګري هم دي، داسې یو تسلسل شته چې هغه هم پړاوونه لري. فکر کوم نهم پړاو کې دویم قرار لري. موږ خو ابتدایي پړاو کې موږ وروسته شروع کړی، خو پړاوونه مو ورو دي. په هر صورت مرګلو نو اوس یعنی مطلب دا چې موږ هغې مرحلې ته رسېدلی یو چې موږ باید انګلیسي لغات زده کړو او پوه شو چې څنګه انګلیسي کلمات په مختلفو جملاتو کې، په مختلفو ټینسونو کې، په مختلفو شکلونو وکاروو. البته نو مرګلو اساسي هدف ما دا نه دی چې تاسو ته لغات در وښیم ټکي په ټکي چې دا لغات زده کول اسان دي، ستونزمنه خبره نه دی، خو تاسو ته خاص زه دغه ښیمه چې څنګه یو لغات تاسو په مختلفو طریقو څنګه وکاروی شئ. که فکر مو وي هغه بله ورځ موږ په یعنی یو لغات وانټ ما تاسو ته وویله چې وانټ غوښتلو ته وایي، خو وانټ کې فقط په سمپل پریزنټ ټینس کې موږ دومره بحث وکړو چې بیخي هغه د ویډیو نوره موږ ته هغه درسي لیکچر کوم وخت چې تعین شوی دی هغې اجازه نه راکوله چې موږ مخکې لاړ شو. یعنی مطلب دا کله چې تاسو یعنی د لغاتو په طریقې پوه شئ چې څنګه یې وکاروو، نو بیا تاسو ته هېڅ ستونزه نشته. وانټ یعنی تاسو زه اوس مثال لکه تاسو ما وایي چې وانټ غوښتلو ته وایي، تاسو ما وکارول چې مثلا وانټ په سمپل پریزنټ ټینس کې څنګه کاروئ، په پازیټیو، نیګیټیو، انټراګیټیو سنټنسز کې به څنګه کاروئ، داسې انفارمیشن کوېسچنو کې به وانټ څنګه کاروئ. وانټ انفینیټیو دی که جرن آی جي خوري که نه خوري دا ما درته ویلي، په پاسټ کې به یې څنګه کاروئ. نو دغه ټوله طریقې وي د ویش سره، مثلا یا کنډیشنل سنټنسز کې چې اف کلاس کارول کېږي، اف کارول کېږي، هغه ما درته ویلي چې څنګه به یې کاروئ. نو مثلا دا ټول هغه څه وي چې یعنی تاسو ته ما در وښودو چې څنګه تاسو یو لغات په مختلفو طریقو، په مختلفو جملاتو کې کاروی شئ. نو دا ډېر اړین او اساسي خبره وه او ما درته وویلې چې ما اساسي موخه د اوسني پړاوونو د تدریس دا دی چې تاسې پوه شئ چې څنګه لغات په مختلفو کلماتو، په مختلفو جملاتو کې او په مختلفو ټینسونو کې یا زمانو کې وکاروئ. مثال که وانټ کې زه ووایم، ما درته ویلې چې I want to go to school, she wants to go to school, she wants to learn English, he wants to come here, I want to go to Afghanistan, I want to be educated. Like a situation برخه کې ما درته I want to be a good student, I want to be on time, I want to be honest, I want to be a good Muslim. نو دا هغه مثلا دا سیچویشن کې مثلا که تاسو پاست کې کاروی شئ I wanted to go to school yesterday، یعنی پرون می غوښتل چې مکتب ته لاړ شم. I wanted to call you yesterday but I forgot it. مثلا غوښتل می پرون چې تا ته زنګ وایم، مثلا رانه هیر شو. نو دا وان. مثلا داسې تاسو نیګیټیو انټراګیټیو کې مثلا کوېسچنو کې استعمالولی شئ. زه تا ته وایم چې I don't want to waste my time، زه نه غواړم چې خپل وخت ضایع کړم. I don't want to waste your time، زه نه غواړم چې ستا وخت ضایع کړم. مثلا یا یو چا ته ریکویسټ کوي، نصیحت کوي، ورته وایي چې پلیز don't waste your time. don't نو تاسې پوهېږئ چې دا نیګیټیو انټراګیټیو سینټنس دی. وبخئ نیګیټیو انټراګیټ لکه نه دی، خو بلکې دا امپیریټیو سینټنس دی. په امپیریټیو کې نیګیټیو امپیریټیو سینټنس دی، امریه جمله دی. لکه تا ته وایم چې don't waste your time، I don't want to waste your time، زه نه غواړم چې ستا وخت ضایع کړم. Please don't waste your time، I don't want to waste your time، please don't waste my time، I don't want your time to be wasted، زه نه غواړم چې ستا وخت ضایع شي. په پاسیف کې بیا زه داسې وایم چې I don't want your time to be wasted، زه نه غواړم چې ستا وخت ضایع شي.
نو پاسیو تاسو کاروي شي الحمدلله تاسو د اکټیو او پاسیو ټول سره بلد دی همداسې مثلا انټراګیټیو کې what do you want what do you want what do you want to learn what do you want to teach what do you want to study what do you want to buy what does he want to buy هغه چې شی غواړي چې واخلي where does he want to learn where does he want to go where do you want to go where does your father want to go مثال د ټول هغه جملې دي چې بیخي انګلیسي داسې نه دی همدغه کنورسیشن دی همدې ته کنورسیشن وایي چې تاسې په طریقې باندې پوه شئ مثلا who do you want to talk to who do you want to teach to مثلا ته چا سره غواړې چې خبرې وکړي who do you want to talk to یعنی مطلب with whom لکه چا سره خبرې کول غواړې لکه مثلا what do you want to be in the future څه شی غواړې چې شي سچویشن برخه کې what does your brother want to be in the future ورور دې څه غواړي چې آینده کې شي مثلا where do you want to live in the future څه غواړي چې آینده کې چیرته واوسېږي what university do you want to study in په کوم پوهنتون کې ته غواړي چې درس ووایي مثال want مرګلو دومره یعنی کارونه لري یعنی ډیر کارول کېږي یا انفارمیشن کوشن ډیر اساسي رول لري لکه ویر وین وای مثلا دغه شیان نو وسم موږ پړاو د همداسې د لغاتو دی چې موږ به لغات زده کوو په مختلفو جملاتو کې به استعمالوو مننه ملګري تاسو چې څومره سلامونه راغلي دي سلامونه ته وعلیکم السلام مننه خوشحال اوسئ ښه او بله خبره مرلو دا چې ستاسو غوښتنه مکرر هم دا وایي ما خواهش هم دا و چې یو وټس ګروپ جوړ شي وټساپ ګروپ به جوړ په وټساپ کې به ټوله مرګلي موږ سره اشتراک کوي نو په هغه وټساپ کې به مرګلي دي یو بل سره وصل وي او ما نه هم که څه پوښتنه لري هغه به کوي خو وټساپ کې زما هدف دا دی چې زه به وټساپ کې یو کلمه لغات درته ښیم چې مثلا لایک خوښولو ته وایي مثلا تاسو لایک جملې جوړ کړئ نو هر مرګلی به مثلا په سمپل پریزنټ ټینس کې سمپل پاست یا سمپل فیوچر یا پریزنټ پرفیکټ پاست پرفیکټ فیوچر پرفیکټ یا مثلا د کنټینیوس ټینسونو کې که چېرته واجد شرایط وي یعنی که چېرته لایک په کنټینیوس کې کارول کېږي ودې کروي او که نه نو مثلا دا کې بیا به پازیټیو سنټنس نیګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس انفارمیشن کوشن به کاروي یا دې تر څنګ په اکټیو پاسیو کې څنګه کاروي ډایرکټ ټولو مواردو کې به مرګلي په دغه یو کلمه باندې جملې جوړوي زه به هغې کې اصلاحات راولم یا به نور مرګلي دي هغې مرګلي په جملاتو کې اصلاحات راولي چې مثلا دا مثلا هغه وایي چې هی لایک تی نو هغه بل مرګلی به ورته وایي چې چون لایک دا سمپل پریزنټ ټینس دی په سمپل پریزنټ ټینس کې د تھرډ پرسن سینګولر سره اس یا ای اس خوري ورب نو تاسې ما وایي چې هی لایک تی ووایي چې هی لایکس تی نو دغسې اصلاحات به راولي زه به اصلاحات راولم ستاسو په جملاتو کې هغه ترکیباتو د جملاتو کې به انشاءالله تاسو سره کومک کوم انشاءالله دا به هغه څه وي چې موږ تاسو به یعنې د دپاره چمتو کي چې ښه انګلیسي زده کړو نو مرګلو وټساپ ګروپ مې جوړ کړی د وټساپ لینک مې تاسو سره شیر کړی دی په همدې موضوع لاندې ما لیکلی دی چې د وټساپ لینک لاندې ډول تاسې کولی شئ هغه لینک باندې کلیک وکړئ موږ سره وټساپ ګروپ کې یو ځای شئ نو انشاءالله مشترک به موږ تاسې کار کوو نو زه به انګلیسي ابتدایي انګلیسي وکړم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یوسف زای صاحب په خیر راغلی او همراه صاحب ستا سلامونه ته وعلیکم السلام محمد انور صدیقي صاحب ستا سلامونه ته وعلیکم السلام او سلام خان ویلی دي چې استاد I hope you are good think I'm fine appreciate it Saddam brother okay او انس صاحب مو هم داسې کړی دی بالکل او انځورګر صاحب بالکل مننه ښه مرګرو زه به اوس داسې as I told you before زه ډېرې کوشش کوم چې ابتدایي انګلیسي ووایم ډېر ورو یې ووایم ځکه ځینې مرګلي ما ته مسنجر باندې کمنټونه هغه میسیجونه البته کړي وي چې استاد که د انګلیسي لږه ابتدایي او ډېره سلو وویل نو ما تل کوشش کړی دی چې انګلیسي ډېره سلو ووایم او ډېره ابتدایي کلمات وکاروم نو وروسته به موږ تاسو خیر د سپیډ د خبرو هم دغه کوو لغات به ورو ورو پورته بیایو نو زه طبعا سلو خبرې کوم همداسې مختصر که تشریح کوم مرګلو چې زه وایم چې dear brothers and sisters as I told you before that I will be teaching some vocabularies and you will be trying to use the same words in different sentences and in different tenses. As you remember that in last lecture we talked about want. So you should use the word want in different sentences.
You should use it in a positive sentence, in negative sentence, in interrogative sentence, and in negative interrogative sentence. And information questions or WH questions are very important to use in different sentences and in different tenses. And besides that, we used want in simple present tense. In simple past tense, want is a regular verb. Regular means that when you want to change it to simple past or to the past form or to the second form, you should add ed at the end. Want, wanted, wanted. Wanting is not used because want is infinitive. Want is infinitive. If a verb is infinitive, it means that it is not used in continuous tenses. So we cannot use want in continuous tenses. We cannot use want in 6 of the continuous tenses because want is infinitive verb. Want is not gerund. Want doesn't take ing. We cannot use or we cannot change want to fourth or present participle. So I cannot say I am wanting a book. I am wanting a tea. It is incorrect because wanting is not used in English grammar because want is infinitive, not gerund. You should say I want a book, not I am wanting a book. I want to go to school, not I am wanting to go to school. No, you cannot use ing with the word want. Want is infinitive. So you can use want in negative sentence too. But in simple present tense, one thing that I should tell you and let you know that in simple present tense, when you want to use negative structure of simple present tense, you should use does for singular and then not. Does not. The short form of does not is doesn't. And for plural, you should use do not. The short form of do not is don't. I do not want to disturb you. I don't want to disturb you. She does not want to open the door. She doesn't want to open the door. In simple present tense, you should always remember that in simple present tense for singular, we should use does and then not. In simple present tense negative sentence does not, the short form is doesn't. For plural, do not, the short form for do not is don't. It's very easy. She does not like to sit with me. She does not like to learn English. She does not want to learn English. She does not want to learn Arabic. We do not want to learn Arabic. We do not want to waste our time. I do not want to waste my time. You do not want to waste your time. He does not want to waste his time. She does not want to waste her time. We do not want to waste our time. They do not want to waste their time. So it's very easy. I, my, he, his, she, her, they, their. So we, our. It is very easy. So now we will talk about in order to, for, and because of. Sir, tell me I'm writing a comment, then I will send, but sir, not give me an answer. Please, sir, you give me an answer. Okay, Saddam, brother, to be honest, I didn't see your comment. If you please re-comment and I will check it out. That what your question is. I can't see your question. Okay, brothers and sisters, as I said before, it's very easy to use
words in different sentences. But please learn the tenses. Tenses are very important in English language. If you learn the tenses, you would be able to speak correctly and fluently. So now we will talk about the words in order to, for, and because of. نو مرګلو اوس زه غواړم چې تختې ته کمره واړوم نن به د in order to په باره کې نن دا خو مختصر ما تاسو ته چون وکیبلري دی ټول لغاتو باندې به مو کار کوو نو دا خو ما ابتدایي لغات تاسو ته لیکلي خو په دې اکتفا نه کوو زما اساسي هدف دا دی چې تاسو ته وښیم چې څنګه یعنی تاسو یو لغات به یو وي خو یو لغات نه تاسو باید تقریبا په سلهاو جملې جوړې کړای شي په سلهاو په اکشن کې په سچویشن کې په مثبت منفي سوالیا انفارمیشن کوشن معلوماتي سوالونو کې په د 12 ټینسونو کې وکاروي خو لکه څنګه چې ما وی چې وانت ING نه خو تاسو کنټینیوس ټینسونو کې نشئ کاروي زه به واړم دغه کامرا تختې ته وګورئ مرګلو که تختې کې څه هغه وا سامان لیدل کېده نو زه مو په خدمت کې یم چې تخته البته تنظیم کړم تاسو کوی شئ که البته دروست نه وای ستاسو په زړه نه وه تاسو ویلی شئ ښه مرګلو نن د 8 میاشتې یا د اګست مرکل خو کار ونه کړو ښه نن د 8 میاشتې یا د اګست فکر کوم چې 28 تاریخ دی 2019 مرګلو نن د in order to په باره کې ما درته ویلی دي چې in order to مرګلو په پښتو کې که موږ ووایو دا معنی in order to معنی د دې دپاره چې دا خو ما درته ویلی و چې د to معنی چې in order to دا معنی د دې دپاره چې د دې وبخښئ چې زه دغه پښتو هغه سمه په تخته نشم لیکای د دې دپاره چې ښه د دې دپاره چې نو زه کوی شم مرګلو in order to دا معنی د دې دپاره چې to معنی in order to یعنی د دې دپاره چې کله څوک چې پوښتنه وای سره وکړي وای نو تاسو کوی شئ چې in order to یې په جواب کې ورته ووایئ ښه Saddam brother, as you said that okay, to be honest, I didn't see your elder brother's comment. If you tell him that what his question is, if he can put the questions or question, I would be able to answer it. No margalo di para che in order to in order to masalan tana tsuk pakhtana ki why do you learn English? Why do you go to school? Why do you go to university? Why do you laugh? یا why are you laughing نو تاسو کوی شئ چې دغه ټولو ځوابونه ورکئ چې مثلا in order to په جواب کې وکاروئ مثلا زه تاسو ته وایم I go to course زه کورس ته ځم I go to course زه کورس ته ځم د دې دپاره چې انګلیسي زده کړم د دې دپاره چې نو تاسو به وایئ I go to course in order to the deparache learn English no tasi bakawashe in order to learn English margalo damana خو فکر مو وی دا ته infinitive وای توتا کله چې تو راشي دلته بشاته اول فرم دی verb لګیږي first verb یعنی اول فرم دی verb مثلا learn go walk talk speak read مثلا why do you go to course I go to course in order to learn English زه کورس ته ځم د دې دپاره چې انګلیسي زده کړم why do you go to Afghanistan I go to Afghanistan in order to see my family in order to visit my family in order to visit my friends مرګلو دغه سي مثلا in order to د دې یو علت دی لپاره reason دی لپاره کارول کیږي او ډېر ښه استعمال لري هغه کې I am teaching different words to you in order to learn English
I am teaching you in order to learn English. مثلا I am following the online English teaching in order to learn English. زه مثلا آنلاین انګلیسي تدریس تعقیبومه د دې په خاطر چې انګلیسي زده کړم. in order to خو فکر مې مرګلو دغه to چې دا infinitive دی. infinitive نه همیشه شاته first form یا base form of verb یا root verb استعمالیږي. root یعنی اول فرم. تاسو نشئ کوئ چې دغه لرن چې دی د دویم یا دریم که تاسو غواړئ چې دا په past tense کې ووایئ تاسو به دغه verb change کوئ. دغه go تاسو کوئ چې دلته تغییرات راولئ او دلته هیڅ کله تغییرات نشي راوستی ځکه چې دا infinitive دی. infinitive دې ته وایي چې دې نه شاته کله چې verb راځي هغه به اولنی فرم اختیاروي نه دویم او دریم یا څلورم. ښه ملګرو تاسو I am reading in order to engineer. I am reading in order to be an engineer. Yeah, I am reading in order to pass the engineering course. Please use verb after the infinitive to. نو مرګلو تاسو کوئ چې دینه شاته یو verb واچوئ. verb هغه که هر رقم verb وي. I ښه مثلا I cook in order to learn پیچیده جمله in order to learn how to cook. I cook یعنی زه پخلی کوم in order to learn how to cook. in order to learn دا به زه به درته نورم in order to learn cooking یا in order to learn how to cook. د دې په خاطر چې زده کړم چې څنګه پخلی کیږي یا in order to learn cooking تاسو کوئ چې کوم رقم ته پخلی کوم رقم تاسو راحت وای. I cook in order to learn cooking. I cook in order to learn how to cook. یعنی مطلب دا چې زه پخلی کوم د دې لپاره چې زده کړم چې پخلی څنګه کیږي. Oh, I want to become a doctor in order to serve for all Afghans. And us, brother, this is a perfect sentence. I want to become the become to yau I am going to shop in order to take a bread. Excellent, Mirwali brother. I am going to shop in order to take a bread. Ha. I want to learn English in order to be an I want to learn English. او بخی فیاض پیر صاحب تا زبردست جمله لیکلی خدای تا جمله کی به موږ راتلونکي کې in order to because او یا for د ټول یو معنا لري د دې لپاره چې ما ځکه مختلف کړول چې طریقې مختلفه ده. نو ته وای I want to learn English for being an international language. I want to learn English because it is an international language. نو تبیا in order to نشي کاروای بلکې د سچویشن لپاره چې ته دغه هغه کاروي نو ته کوي چې for وکاروي یا because وکاروي. I want to learn English because it is an international language. یا یو طریقه او بخیر مرګلو د خیزنګ راغو I want to learn English because it is an international language. Yeah, I want to learn English for being an international language. نو ته د دوه طریقې کاروای شي چې کوم ته خوند خو داسې نشي ویلی I want to learn English in order to international language is incorrect. داسې شي ویلی متاسفانه. ښه نو بیا تاسې کولی شئ چې نور زه اوس راځم انشاءالله زه به تاسو ته بیا هغه دغه مثال ورکړم. تاسې کولی شئ ښه مثلا سچویشن کې ویلی شئ مرګلو مثلا زه ووایم چې I go to school on time. زه مکتب ته په خپل ټیم ځم د څه شي لپاره in order to be a good student. د دې لپاره چې یو ښه شاګرد واوسم in order to be an intelligent student.
I go to school on time in order to be a good student. نو تاسو کولی شئ سچویشن کې مثلا وکاروئ in order to. او بخی یوسفزی صاحب خدای دی وکړي تاسو ویلي چې اواز دی بند شو. مرګلو تاسو ووایئ که اواز مې خدای وکړي چې اوس صحیح وي، ځکه چې یو داخلي زنګ راغلو پوه نه شوم د اواز زنګ مې قطع که، خو پوه نه شوم چې ما اواز تر اوسه شته تاسو ته او که نه اواز قطع کېږي. I buy milk in order to get a lot of money. Excellent, Umar Zai Sahib. This is a perfect sentence. I buy milk in order to get a lot of money. Excellent. مرګلو اما اساسي هدف دا دی چې this is simple present tense. This is simple present tense. So you can change it to simple past tense. I went to school yesterday in order to talk to my teacher. زه پرون مکتب ته لاړم د دې په خاطر چې استاد سره مې خبرې وکړم. نو تاسې کولی شئ چې دا وربونه چینج کړئ. دغه I went to school, I am going to school, I am going, I was going to school. دینه شاته in order to دغه شی مثلا تاسې نه in order to be, in order to watch, in order to buy, in order to make, in order to open, in order to close, in order to learn. دا تاسې که خود تاسې ټینس چې بدلوئ دې کې به بدلوئ. مثلا I will go to school. I will go to school tomorrow in order to visit my classmates. زه به سبا مکتب ته لاړ شم د دې په خاطر چې خپلو همصنفیانو سره مې وګورم. I will go to school tomorrow in order to visit my classmates because I am missing them. ځکه چې دوی مې یادېږي. Because I miss them. Because I am missing them. Because I miss them. I miss my classmates. That's why I will go to school tomorrow in order to visit them. نو تاسې کولی شئ چې دغسې وکاروئ. نو تاسې دغه شکل بدلوی شئ. مثلا مرګلو ما طریقه ما منظور دا دی چې ما هدف اساسي دا نه دی چې تاسو ته in order to وښیم. ما اساسي هدف دا دی چې د جملو استعمال طریقه درته وښیم. مثلا don't waste your time. مرګلو waste ضایع کولو ته وایي. don't waste your time دا معنا چې خپل وخت مو مه ضایع کوه. don't waste your time ته خپل وخت مه ضایع کوه. don't waste my time ما وخت مه ضایع کوه. don't waste his time. don't waste her time. don't waste my father's time ما د پلار وخت مه ضایع کوه. don't waste my teacher's time. don't waste his teacher's time د هغه د استاد وخت مه ضایع کوه. don't waste your time. don't waste your time in order to be a good doctor. د دې په خاطر چې ښه ډاکټر شې نو وخت دې مه ضایع کوه. don't waste your time in order to be a good doctor. د دې په خاطر چې یو ښه ډاکټر درنه جوړ شي نو وخت دې مه ضایع کوه. نو تاسې کولی شئ don't waste your time. waste ضایع کولو ته وایي مرګلو. تاسې کولی شئ چې زه د پښتو کې دې معنا چې بیا تاسو ته هغه ضایع کول. don't waste دا negative imperative sentence دی. don't waste یعنی مه ضایع کوه. don't waste your time in order to be a good doctor. don't waste your time in order to be an intelligent student. No, دې په خاطر he wanted to go to Afghanistan in order to see his province. Excellent, Badruddin Sahib, zabardast jumla. don't waste your time in order to say goodbye. Saddam brother, as I said before, the to, it is infinitive. We cannot use ing after the infinitive to. So, as I wrote here, this is to, it is an infinitive, so it should be base form of verb, not saying.
don't waste your time in order to say goodbye, not in order to saying goodbye. I listen radio a lot for improving my English. Yes, Wadan said, yes, that's perfect sentence, but I am coming to using the word fought. I am coming to this point. I haven't started it yet. Today we will talk about in order to, for, and because. So I will come to your point in a moment. Okay. Numargalo دا تاسې کولی شئ چې همداسې جملې جوړې کړئ. ښه مثلا the students are trying their best in order to pass the exam. He is trying his best in order to get first position in his class. ها نو مرګلو وس مثلا he is trying هغه کوشش کوي his best مرګلو دا معنا چې هغه سخت کوشش کوي. his best try کوشش کولو ته وایي. try کوشش کول مرګلو کوشش یا په پښتو کې کوښښ کول. He is trying his best. She is trying her best. I am trying my best. We are trying our best. مرګلو دا زه دې په خاطر لیکم چې دغه ټوله په انګلیسي کې همداسې استعمالیږي. دا ډېر رول لري. تاسې همدا نوټونه اخلی چې زه څنګه لیکم. he is trying his best هغه نهایي کوشش کوي. she is trying her best. نو تاسې به دغه ضمیر she سره her I سره my we سره our they سره their مثلا تاسې به داسې استعمالوئ. داسې نه چې he is trying my best. نه he is trying his best. I am trying my best. زه په خپله نهایي کوشش کوم. مثلا I am trying my best. زه نهایي کوشش کوم یا زه ډېر کوشش کوم. she is trying her best. هغه ډېر کوشش کوي. هغه ډېر. we are trying our best. موږ ډېر کوشش کوو. مثلا he is trying his best in order د څه دپاره in order to د دې دپاره چې get first position in his class, in her class, in my class. He is trying his best in order to get first position in his class. She is trying her best in order to get first position in her class. I am trying my best in order to get first position in my class. We are trying our best in order to get first positions in our classes. نو مرګلو تاسې کوای شئ چې همداسې مثلا دغسې مثلا جملې وکوئ. I am trying my best in order to be a good person. Mirwali brother. I am trying my best in order to be. In order to be. ها مرګلو زه دا به درته ولیکم. ها ځکه د تاسې ما خو دلته فرست هغه لیکلی دی خو سیچویشن دپاره به زه خیر د ولیکم. In order to be. In order to be څه معنا؟ دا معنا د دې دپاره چې شم یا مثلا شي یا شی مثلا دا فرق شم شی یا شی دا به زه داسې مثلا دا څنګه
she یا he learns English. هغه انګلیسي زده کوي. He learns English in order to be. He learns English in order to be. هغه انګلیسي زده کوي د دې لپاره چې شي. I learn English in order to be. زه انګلیسي زده کوم د دې لپاره چې شم. You learn English in order to be. ته انګلیسي زده کوي د دې لپاره چې شي. We learn English in order to be. موږ انګلیسي زده کوو د دې لپاره چې شو. نو شم شا شو شي دا به تاسې دغه بدلوئ که نه دا خو پښتو کې بیا اسانه دی. He learns English in order to be a translator. He learns English هغه انګلیسي زده کوي in order to be د دې لپاره چې شي a translator یو ترجمان. He learns English in order to be a translator. هغه انګلیسي زده کوي د دې لپاره چې ترجمان شي. نو تاسې داسې سچویشن کې هم داسې زده کوئ. He's trying his best in order to flock the flowers. Excellent. Umar Zasib Zabardast. If I try my best in order to keep my happy parents. Ali brother, please say, I try my best in order to keep my parents happy. دغه صفت اخر ته یوسه ګرانه. I try my best in order to keep my parents happy. In order to keep my parents happy. In order to keep my parents glad. نو تاسې کولی شئ چې داسې نه to keep happy my parents داسې مه وایه داسې وایه to keep my parents happy. د دې په خاطر چې مور و پلار مې خوشحال وساتمه. نو تاسې دغسې کولی شئ. زبردست. He is trying his best. او دا خو ما جمله تکرار وویلې. ښه نو مرګلو تاسې کولی شئ سچویشن کې داسې ووایئ. I went to Afghanistan in order to be with my friends. In order to be with my friends. I want to learn, I want to be graduated from university in order to have a good future. I want to graduate. I want to graduate from university. Yeah, I want to be graduated from university. Zaka katasa dasi passive talashama. I want to be graduated. Zawara chi farigh shama. I want to be graduated from university. Zawara chi poantun farigh sham. Di sadi para. In order to be a bachelor. د دې په خاطر چې لیسانس شمه. مثلا I want to be graduated from university in order to be a bachelor. د دې په خاطر چې لیسانس هم غواړم چې پوهنتون فارغ شم. She learns English in order to speak it. She learns English in order to be an English speaker. Afghan sister. So you can say she learns English in order to be an English speaker, or she learns English in order to learn